د هیواد د لویدیځ اقتصادي زړه کې د 3.98 ملیارده افغانیو په ټوليز ارزښت د برېښنا انرژۍ سترې پراختیایي پروژې لرغونی هرات د برېښنا انرژۍ 9 سترو پراختیایي پروژو پر مټ د پرمختګ ټولیزي ودې او برېښنا انرژۍ ډاډمنو خدمتونو همیشني ثبات ته په نږدې کېدو دی د 5 بنسټیزو پراختیایي پروژو د عملاً ګټې اخیستنې او ورسره مل د 4 لویو پروژو د عملي چارو تر پیل پورې د خوندیتوب، ثبات او پیاوړتیا هوډمن سفر د ترکمنستان هرات 200 کیلو ولټ دوهم سرکټ برېښنا لیږدموزي د سترې پروژې سره مل کروخ، پښتون زرغون، اوبې او ششت شریف ولسوالیو کې د 40 میگا واټه په ټولیز ظرفیت د 4 سب سټیشنونو فعالول هغه بنسټیزې پروژې دي چې چارې یې بشپړې او د ګټې اخیستنې په درشل کې دي د نویو پیلېدونکو سترو پروژو په ډګر کې بیا د پل هاشمي سب سټیشن جوړول د هوت 24 شهیدانو سب سټیشن پراختیا، نورالجهاد سب سټیشن کې د لینبي پراختیا او له نورالجهاد سب سټیشن څخه تر پل هاشمي او له هغه ځایه بیا د هوت 24 شهیدانو سب سټیشن پورې د 200 کیلو ولټ برېښنا لیږدموزي غځولو پروژې د چارو پیل پرانستنې ته په شمار شیبې پاتې دي. هرات د برېښنا انرژۍ له کمښت څخه د انرژۍ د امن او ډاډمنتیا پر لور د دې سترو پراختیایي پروژو د ګټې اخیستنې او ورسره مل د چارو پرانستنې مراسم ډېر ژر